پادري صاحب په اړه مې نه غوښتل مستقیمه ویډیو جوړه کړم، خو زه تاسو ته یو بل څه وایم. دا سړی چې تاسو وینئ یو خیرات خور او بېکوره انسان دی په خارج کې. د ده نه چې دی یوټیوبرانو او ټیک ټاکرانو ډېره زیاته استفاده وکړه. دا کولی شي د 80 نه ډېرې سینهکشۍ وکړي. د کمال نه ډک سړی دی، سره د دې چې ډېر زیات وچ ښکاري، خو رزمي ورزش کې تر ډېرو زیات تکړه دی او په عین حالت کې خلکو ته ډېر ښه نصیحتونه کوي. نو همیشه به ټیک ټاکران ورتلل، یوټیوبران به ورتلل، د ده سره به یې ویډیوګانې ثبتولې. او جالبه خبره دا ده چې هر یوټیوبر او ټیک ټاکر د ده سره د ویډیوګانو په ثبتولو باندې په لکاو ډالر ګټلي، خو چا د ده سره مرسته نه ده کړې. لا هم دا بېکوره ژوند یې کوو او حتی د خوراک دپاره یې کوم څه نه درلودل. کوم ځوان ورغلی دی، دی پوه کړی دی چې ته کولی شې غوښتنه وکړې د هغه یوټیوبرانو نه چې په تا پیسې ګټي تر څو ستا حق هم درکړي، چې د تصمیم نیولی تر څو یوه محکمې ته لاړ شي او ووایي چې هغوی باید زما پیسې راکړي. نو په موټرسایکل باندې یو ناپېژانده انسان قصدن وژلی دی او له منځه یې وړی دی. فکر وکړئ ځینې وختونه خلک د پیسو د خاطره په ځانګړي ډول رسنیز دلالان دې حد ته رسیږي چې د یو انسان نه استفاده کوي، په لکاو ډالر ورباندې ګټي، اما کله چې هغه فرد یوازې د دوی نه 3 له 4 زره ډالر غواړي تر څو ډوډۍ وخوري یا ځان ته لباس واخلي، دوی ژوند له منځه وړي. زه نه وایم چې جمیل قادري داسې انسان دی، اما زه وایم د هغه ځینې وخت د خلکو سره ځینې رویې سمې نه دي. مثلا یو چا ته ویل ای اینجا بیا، یا یو کوچنۍ جنۍ ته ویل چې اله ټیکری دې واغونده، په داسې حالت کې چې ته په کمره کې هغه ټولې نړۍ ته ښایي. باید ووایم چې هیڅوک هم د خطا نه تش نه دی، حتی زه کیدای شي ځینې تېروتنې ولرم. نو لطفا ماته یې په کومنټ کې ووایئ زما په ویډیوګانو کې کوم څه غیر اخلاقي دي، غیر اسلامي دي، او یا هم د پښتو د کلتور نه یا د ژورنالیزم د چوکاټ نه وتلي، تر څو یې اصلاح کړم.